هر یو ګل دې پاڼې پاڼې نشته سایه غوټۍ کې په سپرلي کې هم خزان دی ویر ژړا د پخدې کې کله مهربانې کله جنګ کوي سترګې د خبرې رنگ پر رنگ کوي کله مهربانې کله جنګ کوي زخمی زخمی زړګې بس دشي زخمی زخمی زړګې بس دشي پجړا ستړې شي هل ودشي لنډه چې ته وې نو خو یو کلی دی دا مېشودې نامه ده په هغې کې پیدا شوی مې ما لوی شوی مې ما او بوډا شوی مې ما اوس څه تېر شول څه تېر نه شول هغه خو ډېر دي خو په داسې کور کې پیدا وم چې لږه شان ځمکه او ډېره خواري دغه زما د خاندان دغه نو تعلیم خو مې تر اومه پورې ووې څلور په کلي کې او بیا نور په پبو کې اوړه بیا ورته ونه لګېد نو پرېږدې نو د هغې نه چې مې شروع وکړه نو داسې کار نه دی چې ما نه دی کړی داسې کار ما ته نه ښکاري چې ما نه دی په پټو کې مزدوري په سړکونو مزدوري په کارخانو کې مزدوري ګلکارانو سره مزدوري په بټو د خښتو بټو کې په ټرکونو کې کاڼي چغې راچلول یعنې مطلب دا دی چې هره خواري او په کوم ورځ چې زه په بانګیارم کې نوکر کېدم نو د هغې نه یوه ورځ وړاندې ما په اباسین فلور میل کې ټاټکې چلولې وو 2.5 روپۍ ورځ نو پسې راغلم نو چار دی د ایوب صابر او قلندر محمد ښیي نو هغه بانګیارم ته بوتلم بانګیارم کې مې کالم شروع کړو نو چې هغه مې لیکل شروع کړي دي لا تر اوسه روان ورصاحب تاسو خو ډېر په خو د دې یو عرض کوم جي لکه د زیږون نیټه وښایي چې ستاسو د پیدایش تاریخي پیدایش د زیږون نیټه پیدایش تاریخ هغه خو یو مسله ده په سکول کې زما د تاریخ د پیدایش چې دی نو هغه 11 مئی سن 1940 اوس نشم ویلی هغه ورځو کې به استادانو څه کم هم لیکل خو ټول زموږ خاندان کې خو تعلیم ونه دغه موږ سره تحریري زما د مور وینا ده چې کله سیلاب راغلی و مخکې خو هلته ستاسو کورونه زموږ یو ځای و که نه چې کله سیلاب راغلی و نو تاسو یادوي چې دی د 12 کالو دا زما د مور وینا ده سیلاب خو په 50 کې راغلی په 1950 کې راغلی و او ما پرایمري سکول کې سبق ویلو خو مسله دا ده چې ما ته انګریزان هم ښه یاد شي سیکان هم راته ښه یاد شي بلکې یو سیک ډاکټر په بابو کې هغه له نیکه بوتلم هم زمونږ کلي کې سیکان و هغوی سره به مې پلار د مرچکو تجارت هم کولو نو دغه ټول ما ته ښه یاد شي مطلب تاسو د 18 نیټه به صحیح وي بیا زما خیال دا دی چې دا زمونږ استاد به یو کال به کم لیکلی نو د هغه حسابه بیا اوس ته عمر حساب ولګوو 18 شو زه وړاندې لالا کیسه کوئ بانګیارم ته لاړئ د دې ټولو محنتونو خوارو ما ته دغه میلاو شو اجر چې زه د هر فن هر کسب هر کار د ارامیتوبونو نه خبر شو چې په کوم کار کې کوم ځای کې ارامیتوب دی او کوم ځای کې حلالتوب دی کوم ځای کې ښه خلک دی کوم ځای کې بد خلک دی تاجران ټیکهداران مزدوران دکانداران ډریوران هر څه او د علم دا دغه ده
چې د علم دوه څیزونه دي دواړه یو مطالعه بله مشاهده نو بس ما خو مطالعه داسې کوله چې دا مې نه دي کتلي چې لیکلي څه دي خو به چې چېرته به تور کاغذ او څه لیکلي وو نو به مې کتل او دغه خوا مې مشاهده مو شوه نو مشاهده او مطالعه مې دواړه ښه برابر صحیح ده نو بیا د اخبار نه دغه وخت کې اخبار زمونږ بند شو د یحیی خان وخت کې ریډیو ته لاړم څه موده مې ریډیو کې تېره کړه نو ریډیو کې به تاسو څه کول هغې کې به ما د اناونسرانو له اناونسمنټ لیکلو ښه نو هغه زما اناونسمنټ به یې نه ویلې اناونسرانو زما اناونسمنټ نه ویلې خو ما به لیکلو ما پې باندې پیسې اخېستې او دغه د بیکارو نور اناونسمنټ مې لیکلي تاسو خو پخپله نیمه ګنټه پروګرام هم کولو که نه هغه بیا وروستو بیا لږ لږ اناونسمنټ مې هم شروع کړو خیر خو هغه ته خاص نه و شوقیه غوندې کار او مفته نو خیر دغه دوران کې د بوټو حکومت راغو نو مولانا کوثر رازي به موږ په ریډیو هم توره وچلولو نو په هغې کې د ریډیو نه هم وویستو نو په دې دوران کې زه ډېر په بده ورځ وم ځکه چې تړلي دغه رانه لاړو بل څه کار ونه او اوس ورو ورو د مزدوران هم هغه لاس او خپې مې نه وو که نه خو سړی د بلدتیا خبرې کړه نو پریشان هم نو زمینداری ته مې نو کلي کې دا لږه غونډې مه کول نو زمینداري باقاعده کلبه مې وایسته ګاډی مو او زمینداري به مې کوله په دې کې ورسره مې دوه کاره نور هم وکړه یو مې د بیمې انشورنس بل د هومیوپیتیک ډاکټر ما وی داسې کار به کوم چې د حکومت پکې څه کار نه نو دا دوه کارونه مې زده کړل خو دې کې یو تم هومیوپیتیک ډاکټر خو مې لږه لږه وکړه خو بل ضرورت را نه و یو ورځ په ویګن کې ناست وم چې مطلوب الرؤف نومې یو سړی و چې موږ سره ریډیو کې پروډیوسر و هغه را سره میلاو شو ما ته ویې ته څه کوې نن سبا ما ورته ویې دغسې حل دی وی ښه ته سبا راشه دلته ټلویزیون سټیشن جوړېږي چې جمیل افریدی د هغې جنرال منیجر دی چې هغه سره دې میلاو کړم لاړو جمیل افریدي له چې ورغلم ډېر ښه سړی و افریدی و خو د دې دی افریدی نه و د کراچۍ کې تعلیم هم کړی و ماډرن افریدی و د ببرې باندې او فنکار غوندې مو هغه ته ما اول ته وویل چې وایي په ما خو بین دی هغه وایي چې ما له څه تحریري شی نه راغلی نو زما کار څه دی چې کله تحریر کې څه راغل نو بیا ته ما له فیلرې لیږل شروع کوو دا پروګرام دی خالي ځایونو کې وړې وړې کیسې او متلونه او داسې خبرې غوندې دې ته مې فیلر وایي نو دا فیلرې مې شروع کړې بیا له ټي وي شروع نو بیا د ټولو نه اوله ډرامه په ټي وي چې دلته د دې سټیشنونو بډایه کومه ډرامه وه ګړنګ هغه هم زما وه ګړنګ خو ټیکنیکلي د خالق داد یوه ډرامه ما نه ریکارډ شوي مخکې وه نو په کاغذونو کې د هغه ډرامه اول ده خو آن ایر زما تلي ده خیر نو به دغه نه بیا ټلویزیون سره شروع شو ټلویزیون دپاره به تاسو ډرامې څونه لیکلي او که نامې د ټلویزیون ډرامې به څونه وي یاره دا سوونه دي او مانه شمېرونه ډېر دي بلا سیریلونه دي پکې بلا دغه دي پکې څه خو یو مشهور رنګ په رنګ او رنګونه 25 کاله پوره دا پکې ما تېر کړي دي وډګاره ورځ مې نه وه نو به دې نه اندازه ولګوه سیریلونه سندرې کوالې مزاحیه پروګرامونه سنجیده پروګرامونه دا ډېر شی مو کړي دي نو هغه چې روان شو نو بس بیا روان وم نو دا خو څېړلو دا لږ ریډیو په لزو بیا په ریډیو کې هم تاسو ډرامې لیکلي دي هغه ډېر شی دی هغه او بله ستاسو ریډیو کې زه نه وم چې شروع کړې په دې وجه خو زه ریډیو ته تللی وم چې ډرامې به مې لیکلې د ریډیو د ډرامو نامې درته هم نه دي یادې یو خو ستاسو اتانیز یوه ډرامه وه
مزاغیه غوندې وه. اتانید وه، منګوټي وه، حکمت و، دا ما ته لږ لږ یاد شي او خیر وبه. د تاسو د شاعرۍ خبره به کوو ځکه چې د ریډیو د ټي وي خبره ده، نو د شاعرۍ استاد مو څوک او ړومبی کلام مو په ریډیو کې ریکارډ شوی دی؟ زما د هېڅ استاد نه و. زما د هر فن استاد یا خو کتابونو یا زه په خپلو یا ژوند و. زما د ټولو نه لوی استاد چې دی دا ژوند دی. دې ژوند نه ما زده کړي دي او هغه چې شاعر ورته وایي هغه څه نه ده، خو دا ده چې د بڼو په ټولنه کې چې کله زه بڼو ته لاړم او هلته کې مو هغه کولو نو هغې څه کسان چې دي هغه نه ما زده کړي دي. طاهر کلاچوي، اساري ګل اثار، عبدالرحیم مجذوب که نه څه زده کړې مو کړي دي، خو هغې ته استادي نه شي ویلی. بیا دې خوا مدایب صابر او کلندر هم ډېر څه زده کړي دي، خو مطلب دی باقاعده استادي او شاګردي چې ورته وایي نو هغه ما ریډیو کې کوم کلام ړومبی ریکارډ شوی و که درته یاد وي؟ ړومبی کې کلام خو ما ته یاد نه شي چې کوم خو مشاعره راته یاد شي چې د بڼو کې هم بڼو ته ریډیو راغوښتی وم، هغه مشاعره بار په چمن کې م وه او ټول پکې مشران شاعران وو. زه پکې کوم عمرم نو په ولاړې لاسپیکر نو خپې مې په زور ډېر زور راټیږې کړي وې، خپې مې رېږدېدې ځکه چې هغه مشران لنګي رپېدله. ناستا ستومانه یمه زه د انتظار سوري ته لالیا بیا ستا د وعدو د اعتبار سوري ته لالیا بیا ستا د وعدو د اعتبار سوري ته. پسې ډېرې سندرې راغې او هغه اوس هم ریکارډ دي. خیر د هغې څه ده ګوره یو بچا درنجان ستاسو یو سندره ویلي ده، نه ډېرې دي. یو زین الهادي ویلي ده چې زخمی زخمی زړګی به سوځي. ډاکټر اسماعیل ویلي وه. ډاکټر اسماعیل ویلي وه که زین الهادي دا ویلي وي چې په ډېر مکیز په خوله کې پیس کې د سور شال منیسه خوا د دیوال منیسه او لیونی کېږم. په ډېر مکیز په خوله کې پیس کې د سور شال منیسه خوا د دیوال منیسه لیونی کېږم او لیونی کېږم. زخمی زړګی بس دشي، زخمی زخمی زړګی بس دشي، په جړا ستړی شي هله ودشي، زخمی زخمی زړګی بس دشي. بیا خیال محمد ویلي ده چې کله مهرباني کله جنګ کوي او بله ده چې کله د چا کوڅه کې ناست کله د چا کوڅه کې، او بیا هر یو ګل د پاڼې پاڼې او نشته سا یوه غوټۍ کې. کله د چا کوڅه کې ناست کله د چا کوڅه کې، ستا په طرف کې هم د خلکو د خندا کوڅه کې. ګل پاڼې پاڼې خو اول په ټي وي کې ریکارډ شوی، ریډیو والا ته بیا راغی دا فرمان ریکارډ کړی و. نو هغه وخت د ضیاءالحق نو دې سره مقطع نه وه، نو بیا وروسته ورسره دغه چې مقطع نه وه نو ډېرو خلکو په نوم شوی و، خو بیا وروسته ریډیو کې مو مقطع ورسره کړه نو هغې نه پس بیا د دې دا مقطع که تاسو لږه ووایئ ځکه چې اوس هم په ډېرو کیسټو کې ریکارډ دی هغه په هغې کې هغه داسې چلو چې اول خو د دې غزل پس منظر دا دی چې د ایوب خان حکومت جبر و ظلم و سرکاري طور جشنونه روان و، جشن خیبر او جشن فلاني او جشن فالي، نو دا د هغې په پس منظر کې دی چې هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سا یوه غوټۍ کې، پسپرلي کې هم خزان دی. یعنې دا حالات وګورو دغه نو د مقطع دا و برکته چې شاعري کې په دې بې شعوره وخت کې لکه دشته کې څوک اوري خپل اواز په واپسۍ کې. نو بس هغې دغه شو شاعري خو ما همیشه ضمني ګڼلې ده، نه مې ډېر اهمیت ورکړی دی. فنکارانو به راته منتونه کول چې موږ له څه کلام راکړه، خو ما سره دومره وخت نه و
نو یو خو دا مزدوري وه، بل زما اصلي ذهني او دغه کار خو تاریخ لیکلو. پښتنو تاریخ ته زما د ډېر وخت نه خیال و، خو د مزدورۍ په مصروفیاتو کې د تېرولو په تکل کې به رانه خپل پټي کې کار پاتې کېدو. لکه زموږ کلي کې چې اکثر زمیندار چې خپل ټل ټوکړه کې کار وروستو کړي او دیاړي مخکې کړي که نه، نو ما سره به هم دغه چې په ریډیو ټلویزیون وغیره کې به مې نغدې ګټلې، نو دا خپل کار به رانه پاتې کېدو. خو بس بیا وروستو مې لږ غوندې ښه شوم، هغه کته باندې کټوی باندې نه لږ ښه شوم. نو بس بیا مې کتابونو ته شروع کړل د پښتنو په تاریخ باندې او نور په ډېرو موضوعاتو باندې. دا وخت زما خیال دی چې یو یا دوه پکې کم دی، نور 50 کتابونه. نثر او شاعري دواړه 50؟ شاعري خو پکې 2-3 دي، اردو او پښتو دا ټول زما خیال دی چې 50 کې یو دوه کم دي کني دا. او هر سړی د خپلو شملو صفت کوي، خو زما خیال دی چې زما چې څومره دغه دی نو لوستونکي یم ښه دي او ډېر په شوق خلکو لوستي دي او ما ته داد هم را کړی دی، شاباسي هم را کړی دی، قدر مې هم کوي، چار دی د ټولو ښوي. ستاسو دغه ځینې کتابونه په بازار کې نشته، نه میلاویږي. د پښتنو په تاریخ چې تاسو کوم کار کړی دی هغه په بازار کې نه میلاویږي. هغه وجه دا ده چې هغه دا دغه چې دي، اول خو کتاب چاپ کول چې دي نو دا ډېره پیسه غواړي. نو زه په نول دل چاپ کم، چاپ کول خو دغه یې که نه، نه خو داسې اداره شته چېرته، نه داسې څوک دغه شته چې ما د کتاب چاپ کړي. خواري کومه نو لکه اوس پښتنې اولنی کتاب د پښتنو اصل نسل دا ما په 3 نو ما وی چې یو جلد چاپ کم نه براله دومره وګټي چې بیا به بل، خو آرام شه. هغې وجه دا ده چې زمونږ پبلشران چې دي هغه یې عجیبه کار کړی دی. کتاب به ته چاپ کړي او هغه به د 50% پکې، اول خو 40 اوس 50% اخلي. کتابونه درنه اخلي، نیمې پکې هغه یې والي د کمیشن په نوم. دویمه دا ده که کتاب بیسټ سیلر شو، خرڅېدونکی شو، نو پټ پټې چاپ کوي د تا نه اجازت نه بغیر. داسې ماته پته چې څوک یې چاپ کوي هغه هم تاسو له مثال خبره د 1000 په ځای هغې 1.5 زر چاپ کړي. کتابونه راکړي او نور اسم نه ټول ارڅ. نو مطلب کتابونو کې ګټه خو دا کجر ما نه ده کړي، بس ما کې مرضونه هم دا دي چې نه خو مې د کتاب چېرته رونمایي کړې ده، نه مې چېرته کتاب انعامي مقابلې سرکاري له لېږلی دی. نو ټول بوج مې هم په ځان دی. خو زما یو قول هم دا دی چې اردو زما پټی دی، پښتو زما کور دی. په پټي کې نول دل کوم، ګټم راوړم او کور کې لګو. نه مې په چا څه کار شته، نه مې د چا تمه ده. هغې کې یو شعر به هم درته د خپل ووایم چې زه خو پیاده یم چې پیاده دي ما سره دې راځي. څوک چې په تمه د سورلو دي په مزه دې راځي. نه د سورلی په تمه کېږم، نه د چا په امداد په تمه کېږم. بس خپل کار دی چې ما نه څه کېږي هغه زه کوم، هغه زما فرض دی. باقي خلک چې خپل کار کوي، قدر یې کوي یا نه کوي، دا د هغه دغه دی. زما چې څه کار دی زه هغه کوم. انور صاحب تاسو دومره کار کړی دی او هغه د پښتو د خپلې ژبې مورنۍ ژبې خدمت مو کړی دی، خو دا راته ووایي چې اکثر ستاسو خو ډېر لوی نوم دی ماشاءالله، نه یوازې په پاکستان کې ولې په افغانستان کې ورسره په هندوستان کې چې هلته هم تاسو ډېرو کانفرنسونو او ډېرو پروګرامونو بللی شوي یئ په درناوي سره. دلته کوم داسې حکومتي سطح باندې کوم سند، کوم ایوارډ لکه پاکستان کې د ټولو نه لوی ایوارډ چې دی صدارتي وي، دا تاسو د دې ځان له یو کیسه ده.
زما پروګرام روان و په ټي وي رنګونه، نو په هغې کې به مونږ ټکه پکه حکومت باندې ټکونه کول، سرکاري محکمو باندې به م کول. یو ورځ ما له خبر راغو چې په سیکرټریټ کې یو ډپټي سیکرټري دی، هغه سره مې لو شه، شعله خان افریدي ډپټي سیکرټري. ورغلم، یعنې ده ما وی چې د ما پروګرام کې څه ګډوډ شوی دی سرکاري دغه کړه. هغه راته ووایي چې نه ګورنر فضل حق چې دی که نه، هغه ستا د دې پروګرام ډېر قدردان دی او مستقلي ګوري. هغه هدایت کړی چې ستا نوم د انعام سیول ایوارډ دپاره ولیکي، پراید اف پرفارمنس. ته ما له بایوډیټه راکړه، بایوډیټه مې په هغه ساعت ورکړه. بیا په تمه شوم، خو چې کله انعامونه تقسیمېدل نو زما نوم پکې نه و. نو ما حیران وم چې د ګورنر فضل حق غوندې سړي زما هغه کړی دی او انعام را نه کړی شو. نو هغه بیا وروسته مې پته ولګوله چې په اخره کې یوې ادارې رپورټ ورکړی چې دا سړی افغانستان ته ځي راځي، خطرناک دی، صدر ته نږدې ورتلل د ده خطرناک دي. هغه ورځو کې به صدر دا ایوارډ ورکولو، په دې وجه زما نوم پاتې شو. نو بعد بیا ما نو چرې کوشش وکړو، نو بیا یو ورځ ناګانه ډېره موده پسې تاره امتیاز وکړه، تمغه امتیاز وکړه څه شو، د دې اعلان وشو. نو دا ما بایوډیټه نه وه، دا راجولي شاه ورکړې وه. نو ما وی چې ته په پراید اف پسمار مې زه او چې ته تمغه بیار رد مې کو وی مو نشتو وا مې نه غشت. دا د ضیاءالحق د مشرف وخت و. نو بس د هغې نه پس بیا نه ما څه کوشش کړی دی، نه راله چې څه راکړي دي، نه ما غوښتي دي. نو همدغسې روان یم. زما نو هسې زما دا نصیب هم لږ داسې په دغه معامله کې کوټه دی، یا خوی مې خراب دی چې په لږ څه کې خبره پاتې شي. لکه چې کله دا وظیفې مقرریږي، نو ما یا د حکومت پیسې ورکوي که نه خیرات، نو هغې نه ما تپوس وکړو چې دا وظیفه ده، خیرات دی او که قدرداني ده. که خیرات وي خو ما نه نور هم ډېر کمزوري دي، زما ګزاره کېږي نه یادم، او که اعزاز وي نو بیا دا ډېر کم دی، بیا هم نه علم. نو دغه هم دغسې حال دی. یو ځل ما ته راجولي شوی وي چې ستا نوم د اکاډمي ادبیات یو انعام دپاره مونږ دغه کړی و، فاینل شوی و، هم ښه غټ انعام و. خو په اخره کې د یو سیندي ادیب په باره کې خبر راغو چې هغه ډېر بیمار دی او په بده ورځ دی او غریب دی. نو بیا خلکو فیصله وکړه چې یاره دا انعام به هغه له ورکړو. نو هغه له ورکړو، نو بیا پکار ده چې ورپسې دویم درېیم کال باندې مال هم راکړی خو بس بیا خو بر صاحب ستاسو که ډرامې دي نو زیاتر مزاحیه تاسو طنز او مزاح لیکلی دی، او بیا خصوصا په ټلویزیون کې تاسو چې کومې ډرامه به نو په هغې کې به اخره کې یو سندره هم وه، او په لار راتلمه ستا په کور کې څه غلغله وه، ما بې که زلزله وه او د دوو ښځو خاونده، داسې نورې ډېرې. نو په هغې کې اصلاحي اړخونه هم وو. څه وجه ده تاسو په ریډیو کې کوم پروګرامونه لیکلي دي؟ ما ته یادېږي زما ته تعلق د ریډیو سره د غونچې دی او دغه شان ژوند رنګ دی، او نو هلته هم ستاسو که مزاحیه اتانیز ډرامه ده نو په هغې کې هم لږ غزیات دی. کې زما دغه ټیپ څلور پنځه ډرامې چلېدې دي. اول رنګونه، بیا رنګ په رنګ و، بیا رنګارنګ و که نه، دا دغه او دا ټول به د دریو میاشتو لپاره لانچ شول او دوه کاله به چلېدل، خلکو به خوښول. نو نه شم ویلی چې کم از کم د عوامو نه خو خوشحال یم، عوامو خو مې ښه قدر کړی دی، او باقي حکومتي ادارې دي نو هغه خو تا ته پته ده چې هغه سیاست دی، تعلق دی، او میرټ پکې نشته، هغې کې مینډیټ وي.
اکبر صاحب تاسو خبرې خو ډېرې خوندورې او ډېرې مزیدارې دي. دا راته ووایي چې بچي له خیره سره څو دي او چېرته بچی داسې ستاسو په پل پل ایښی دی که نه چې ته شعر او ادب پلو راغلی دی که نه؟ بچي خو مې څلور دي خو یو هم زما په پل نه دی. هغه عبدالله جان مشر یې چې دی کله ناکله څه شعرونه میرونه جوړ کړي خو څه باقاعده نه. نور زما دا خیال دی چې زما دا زامن زما هغه لیکل لولي م نه شوی د یوې لور نه چې هغه زما د هر څه لولي او قدر مې هم کوي او هر څه دغه کوي. دا زامن چې دي نو نشو ویلی زمانه داسې ده په خپلو خولو کې به ډوب وي ځکه چې د ده منډې زمانه ده. بل د رجحان خبره هم ده چې یو سړي طبیعت کې یو شی نی نو په زور خو پې ته نشي ورته پلی نو چې خپل رجحان یې نشته نو ما هم پې زور نه دی راغلی یاره ته دا خامخا وکړه نو لګیا دي خپل. او بل زما نه اهلم لګیم که نه یعنې ما له چل نه داسې نه راځي نو څه نښې نوکرۍ مې هم وله نه دي پیدا کړي. په کار ده چې څه کوي چې نوکرۍ هم نه کوي نو څه کوي؟ چېرته یو خو بار دی عبدالله جان به صرف ځان ساتي دا بل هم ورپسې تللی دی دی هم صرف ځان ساتي او چې کله ټلیفون وکړي نو ما سره دا خطره وي چې پیسې ونه غواړي دومره حده پورې ځکه چې هغوی له هم لکه زما څه چلونه خو ورځي نه همغه یا نوکري یا مزدوري لګیا ده کوي. او یو له دلته د سیکرټریټ کې بابو دی کشرې چې و هغه لا بله حادثه وشو چې هغه مو یو ځای کې دغه کړی و 2 کاله یې پې تېر کړل اخیره کې راوویستل ځکه چې دا محکمې چې دي نو دا اول سره هغه کې که نه نوی حکومت چې راشي نو هغوی خپل سړي برتي کول غواړي نو دغه ده او دا ځل خو زمونږ څوک وم نه ځکه چې پرویز خټک او دغه سره مو حساب کتاب جوړ کړی و نو عمران خټک او هغوی لاړل او بل هغوی په دې خلیق الرحمن خټک راغو نو هغه سره مو یارانه جوړه نه کړی شوه نو بس همدغسې ناست دي و هغه غریب یو راته بېروزګاره ګرځي. تاسو یو بېروزګاره زموږ 3 بېروزګاره دي الله دې رحم وکړي. موجود وخت کې تاسو د کوم اخبار سره منسلک یې چې کالم ورله لیکئ؟ موجود وخت کې زه یو اخبار سره منسلک یم اکسپرس. چار دی ښیي چې زما د ټولو غمونو مسلو بار اوجت کړی دومره پیسې ماله راکوي د یو کالم چې زما پې ښه ګزاره باعزته روانه ده. چار دی د هغه مالکانو ښیي حالانکې زه یې پېژنم هم نه زه چې چا برتي کړی وم هغه غریب مړ شوی هم دی خو مثلاً ښه یم نو اکسپرس اخبار دی زه پکې یو کالم لیکم زیر لب او د هغې ماله هغوی ښه مزدوري ده. موږ سره په ریډیو کې یو سړی و عبدالمعبود عبید پیارې وې ورته وې هغه به ستاسو باره کې وي چې یوازې پاکستان کې نه دا به د هغه زه به چې صحیح کړم نو ما ته به وې ستا ماما دی وایي یوازې په پاکستان کې نه چې په هندوستان کې هم د برصیب غوندې کالم اردودان نشته. دا ټیک ده دا ډېر کالم نه وجه د هغې وجه څه ده چې تاسو وایي چې ما اومه پورې سبق وي او تاسو چې کوم اردو لیکي تاسو هندوستان هم بلي کانفرنسونو له دا دغه ډېرو اکابرینو په تحریري څه خو ما له دلته راځي قدرداران زما قدرداران او دغه او که نه او یا څه ټلیفونونه کوي خو تحریري دغه چې کوم دی نو هغه حمید اختر و تحریري په خپل کالم کې ځکه چې کالم خو صرف هغه لیکي مونږ خو مضمونونه لیکو دا اعتراف زاهد خینام کړی دی او عبدالقادر حسن چې د ټولو نه لوی کامل نګار یادېدو اوس وفات دی هغه هم په خپل کالم کې لیکلي و چې که کالم څوک لیکي نو هغه
دی نو د دې نه لوی ازاز څه غواړم. ها اورېدلې مې دي چې تاسو کله د پښتنو د تاریخ دپاره حوالې لټولې سرچ یا ریسرچ مو کولو نو تاسو د هغې دپاره هندي ژبه سنسکرت ورته وایي که څه او دري او دا خو تاسو نه هغه هندي او سنسکرت کې دومره څه فرق نشته. زده کول د دې خط دي. دا املا نه ده، رسم الخط چې کوم دی چې د ګس طرفه لیکلی شي تاسو به پکې لیکلی شي د هندي پکې لیکلی شي دا زده کولو چې دا مې زده کړ نو بیا اردو کې ټول الفاظ سره مشترک دي د اردو د هندي او د سنسکرت بس لږ لږ فرق دی پکې بیا دغه شی زده کولو. نو دغه شی مې د لغتونو نه او د ډکشنرونو او د دغه نه زده کړو او ډېر اسان دی دومره ګران هم نه دی. دا ته وایم چې زما خیر په شکل چې ورته وګورې نو ګران ښکاري خو د ټولو نه اسان زده کول د دغه رسم الخط دي. نو تاسو دغه زده کړه بیا هغه ما زده کړو نو بیا کتابونه نو څه به مې راغوښتل داسې م شوي دي چې دا راماین او مهابارت او دا ما شریف قطر کې وکړه نه نو هغه ته به ومې نو هغه به چې هندوستانیانو باندې راغوښتل او هغه بیا زه هندوستان ته په خپله څو ځل لاړم 3-4 ځل. اول خو هسې تللی وم دا یو دا 3 ځل په صوفي کانفرنس کې م لاړم نو اوس خو مې کافي دغه دی اوس خو په بلکل لکه د اردو یې ویلی شم او دغه کولی شم. برصاحب دا خبرې خو ډېرې مزېدارې خوند کوي او تاسو هم ډېر ستړي کوي خو په اخره کې به دا اورېدونکي او کتونکي به په تمه چې ورصاحب به خامخا څه شعر وایي نو زه به که داسې خوشحالې وو په دې هم زه ډېر خوشحالېږم فخر پرې کوم چې نن سبا خو خلک چاله نه ځي صرف هغه چاله ځي چې یا ترې څه پیدا وي یا ترې نه یېرېږي که نه په دې کې ما له د لرې لرې ځای نه خلک راشي او ډېر لوی لوی خلک راشي سره د ډالو تحفو راشي او زما دلته قدر کوي. نو زه څه یم دا ته چاپېره وګوره ملنګ فقیر سړی به چې هغه نو سړی خوشحال شي.